د ښاغلي واحد فقیري د مهم خبرونو 315 برخه. د ټلګراف اخبار لیکي چې د مولا محمد عمر اخوندزوی مولا محمد یعقوب د طالبانو د نظامی کمیټې مشر شوی دی. د مولا یعقوب مقرري په داسې وخت کې کېږي چې د امریکا او طالبانو موافقه حساس ځای ته رسېدلې ده. ټاکل شوې ده چې قدرزاد د قطر، هند او پاکستان تر ملاقاتونو راوروسته یو ځل بیا د مولا عبدالغني برادر سره په قطر کې وګوري. اخبار لیکي چې د مولا یعقوب مقرري د سولې سره تړاو لري. مولا یعقوب د مصالحې طرفدار دی. د طالبانو په قومندانانو کې د نفوذ او قدرت خاوند دی. د هغه ټاکل ښایي د وخت د ضرورت پر اساس وي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین امریکا غږ ته ویلي دي چې امریکایي قراردادي مارک پریرچیس دوی نه دی برمته کړی. هغه وایي چې خلرزاد د قطر په وروستي ملاقات کې د مارک په اړه سوالونه راپورته کړل، خو د طالبانو مشرانو ورته وویل چې هغه یې نه دی نیولی. مارک د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې ورک شوی دی. د مارک کورنۍ وایي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د هغه په راخوشي کولو کې خپل تر وسې پورې کوښښ وکړي، ځکه امریکا خپل خلک تر شا نه پرېږدي. د متحده ایالاتو په کانګرس کې د خارجه چارو په کمیټې کې د دواړو ګوندونو مشرانو په افغانستان کې زیاتېدونکي تشدد او مرګ ژوبله غندلې ده. د دې کمیټې مشر وایي د تشدد زیاتوالی د منلو وړ نه دی. هغه زیاته کړه د طالبانو دوامداره حملې دا سوال راپورته کوي چې آیا طالبان د قطر موافقې ته پابند دي او کنه. هغه وایي د کرونا د وبا په جریان کې د تشدد زیاتوالی افغانان د دې ستر صحي بحران له مخنیوي څخه راګرځوي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټه پر ټولو جنگي خواو غږ کوي چې سمدستي وربند وکړي، تشدد راکم کړي او د سولې ثبات لپاره زمینه برابره کړي، ځکه همدا د افغان ولس مطالبه ده.